تر دې ځای پورې موږ کار وکړه پروژه مو راواخیستله په ورک بریک ډاون سټرکچر باندې مو وویشله مخکې مې چې درته وویل چې مایلسټون مو په دوه برخو ویشه چې سټارټ مایلسټون دی فینش مایلسټون دی اوس راځو اول مایلسټون جوړو صحیح ده سټارټ مایلسټون زه ورته وایم چې پروجیکټ سټارټ صحیح ده پروجیکټ سټارټ دې ته ځینې خلک هغه م وایي NTP notice to proceed کوم ځای نه چې ته کار پیلوې صحیح ده NTP مطلب notice to proceed صحیح ده وروسته بیا هر شي سره بلدېږي پروجیکټ سټارټ سو یعنې کومې نیټې نه ته د دې پروژې کارونه پیلوې صحیح ده دې باندې وپوهېدې دلته کولی سي نور مایلسټونونه هم ډېر کړي زه همدغه یو د بیلګې په ډول مې درته جوړ کړم دا یو داسې پرېږدو راسه آی ډي لپاره دلته هم کولی سي ته د دې آی ډي ایډیټ کړي داسې ورته وایه چې یو داسې آی ډي به ورکوې چې سړی هغه نه هم وپوهېږي آی ډي نه چې ډېرې اکټیویټیانې ته داسې نسي کولی چې راسې سر کې ډبلیو وي ایس وګورې ډبلیو وي ایس نه راسې د پروژې نوم وګورې ډېره سخته ده یو داسې آی ډي ورکړه چې ته هغه د اکټیویټي آی ډي نه وپوهېږې چې دا اکټیویټي د کوم ډبلیو وي ایس اړوند دی د کومې پروژې چې داسې یو نوم ورته ورکړه زه دلته اول جنرال مایلسټون نه مې راواخیستله صحیح ده جنرال مایلسټون زه بیا دلته ورته وایم جنرال سټارټ مایلسټون داسې یو آی ډي مې ورته ورکړه خواښه د زرو نه یې پیلی هر څو نه پیلی ته داسې یو نوم ورته ورکوې سل لیکې هر شی چې لیک صحیح ده تر دې ځای وپوهېدئ پروجیکټ سټارټ مې ورته ویلی یعنې د دې ځای نه موږ د پروژې کارونه پیلېږي ښه دا یو مایلسټون سو راځمه داسې رایټ کلیک کوم اډ ورته وایم صحیح ده دویم مایلسټون څه شی زه ورته وایم زه ورته وایم چې موبلایزیشن سټارټ یا دې نه مخکې باید موږ یو څه شی ورته ویلی زه داسې ورته وایم موبلایزیشن سټارټ ورته وایم موبلایزیشن څه شی ده که کله چې د کومې پروژې باندې لومړی ځل ته کار پیلوې د هغه ساحې ته باید ځینې کنیکسونه ځینې کنټینر هلته ورسوې ساحه جوړه کړي ورته یا ماشینري ورته ورسوې همدغه موبلایزیشن دی ته بیا ډي موبلایزیشن چې بیرته دغه چې پروژه د کله پای ته ورسېدله د کوم سامان نه چې تا ګټه اخیستله د هغې پروژې د سرته رسوي لپاره هغه بیرته چې راوړي دې ته ډي موبلایزیشن وایي زه ورته وایم چې موبلایزیشن سټارټ کومې ورځې نه ته موبلایزیشن دی دغه مواد وړل دی ته پیلوې ته ورته داسې وایه دا پروژه باندې چې موږ کار کوو دغه د یوازې بیلګه ده بیا وروسته تاسو کله چې خپله ساحې ته لاړ شئ خپله پوهېږئ چې څنګه یې جوړ کړئ صحیح ده که نه ښه بل به څه شی وي موبلایزیشن د سټارټ څه بل د دې پروژې لپاره چې څه شی ته اخلي زه ورته وایم چې پریکیورمنټ سټارټ صحیح ده اوس وګوره که تاسو پام کړی هغه آی ډي بله آی ډي راغله هماغه مخکې چې څنګه د دې سافټویر کې سیټ اپ سوی هماغه راغله خو تاسو داسې هم کولی سئ اوس کولی سئ دا دلته ایډیټ کړئ کولی سئ دلته راسئ جنرل ته دلته جنرل دلته ایډیټ کړئ خو نه هېڅکله داسې مه کوئ کوئ زه صحیح ده خو یوه اوږده لاره به وي داسې نه درته یم چې مې کوئ دا بیرته ډیلیټ کړئ د یو اکټیویټي ډیلیټ کول هم یاد کړئ صحیح ده ګوره دلته راسئ یا دلته ښایي رایټ کلیک کړم چیرې به راځي دلته راسئ ډیلیټ یې کړئ ورته یې ډیلیټ هر وخت چې اوس دلته په دغه ډبلیو وي ایس کې یو بل اکټیویټي ته اډ کړئ راسئ دلته په آی ډي باندې کلیک وکړئ رایټ کلیک وکړئ اډ یې کړئ همدغه آی ډي اخلي هلته چې څومره د دې انکریمنټ چې ورته وایي چې د دې ترمنځ څومره توپیر ده هماغسې درته لیکي هلته وګوره سمه درته صحیح ده دلته ورته وایي پریکیورمنټ چې کوم مواد خریداري کوي هر شی ورته وایي چې همدا سټارټ صحیح سو بل به څه شی وي نور به هم ډېر شیان بیا خپله فکر پرې وکړئ ښایي درته یاد سي تر دې ځای پورې بس بیا ډېرېږي کارونه ډېرېږي هسې چې دا درې دانې هم بس دی یوازې تاسو د پوهوي لپاره بس ده که نه اوس راځو فینش مایلسټون ته یا دلته یو بل به هم ورته ووایي زه خیر ده دلته ورته وایم کنسټرکشن سټارټ صحیح ده اوس راسه فینش مایلسټون ته اډ یې کړه
هماغه سافټویر کې چې څنګه آی ډي ځای په ځای سوی همدغه راغله. دا چې کوم ځای کې راځي بیا دا ځای هم درته ښیم که هغه ځای نه هم تاسو یو آی ډي بدله کوئ بیا تل هماغه در سره راځي. اوس که دلته هم د یو اکټیویټي لپاره بدله کوئ دلته کلیک وکئ بیا اډ یې کوئ بل اکټیویټي همدغه بیا راځي در سره. اوس خپله پوهېږئ چې څه شی دی. دې ته وایم جنرال فینش مایلسټون. صحیح ده که نه؟ سټارټ مایلسټون و دا فینش مایلسټون داسې یو نوم ورته ورکوم. خوښه یې تا ده زرونه یې پیلی هر څونه چې پیلی هر شی چې ورته وایي زه دې ته وایم زر. صحیح ده؟ راځم دلته ورته وایم فینش مایلسټون او زه دلته ورته وایم موبلایزیشن کمپلیټ ورته وایم یا هېڅ ورته نه وایي تا خوښه ده هر شی چې کنسټرکشن کمپلیټ بل ورته جوړ کړه. زه ورته وایم موبلایزیشن کمپلیټ. صحیح ده؟ کمپلیشن به ورته وایم. صحیح راځي که نه؟ دلته ګوره کلیک وکړه رایټ کلیک اډ یې کړه خپله دا آی ډي اخلي. ښه بل ورته ووایه چې کنسټرکشن کمپلیټ. ستړي خو نه یې؟ کنسټرکشن کمپیوټر رانه لرې دی بیخي. کمپلیشن صحیح سو. بل ورته ووایه چې پراجکټ کمپلیټ ورته وایه. دا به یې دلته کلیک کړی وای خو زه به دلته به ایډیټ کړم. صحیح ده؟ هغه خو د شا خو نه لګوي هلته که نه؟ دلته زه نور هم وروسته سم بیا تاسو ته نه ښکاري همداسې څه شو چې ته لږ مخته شې موږ به د شا ته هم کښېنو. صحیح ده. ته خو هسې دې هغه نه دی کړی ته لږ مخته شه. زه به دا به لږ زه دا به ودره او ځانونه سم کښېنئ. زه خو یعنې اوس برابر شو. ښه تر دې ځایه موږ راورسېدو. صحیح ده؟ اوس راځو دغه درېیم فینش مایلسټون به ورکو جي اف ام او 1020 خپله به ورته ولیکم. صحیح ده؟ موبلایزیشن کمپلیټ مو ورته وویل کنسټرکشن کمپلیټ مو ورته وویل اخري به ورته ووایم چې هغه به ورته وایم دلته ورته وایم فاینل انسپیکشن پنچ لیست. صحیح ده؟ پنچ لیست زه درته وایم څه شی دی. انسپیکشن هم ایجاز انسپیکشن درته دا به ورته وایي. یو بل به م اډ کړو درته وایم اوس. صحیح ده؟ پراجکټ کمپلیشن. تاسو ویل حزب الله صاحب دغه انسپیکشن انسپیکشن د دې لپاره کې یو انسپیکشن پښتو کې به څه شی ورته وایي لکه ته یو کار دی وکړه که نه د هغه انسپیکټ د کتنې لپاره نور خلک راځي چا درته پروژه درکړې ده چې دې کې کوم چک کوم کیدای رسي چک هم ورته وایي ولې د کتنې لپاره چې دا د کومې کتنې لپاره انسپیکشن څه شی ته وایي. زه یو عمومي هغه خبرې درته وکړم چې دې کې څه شی راګډ دی څه شی رانغښتی دی کې یو اتار کار کتل کېږي انسپیکټ کېږي د نورو خلکو لوري چې چا درته پروژه درکړې ده چې دا د ډرایینګ سره سم دی که نه دی کوم سپیسیفیکیشن ځانګړتیاوې چې مخکې له مخکې نه ویل سوي دي چې تا ورسره کنټراکټ کړی دی چې زه به دا کار داسې درته کوم هغه سره سم دی که نه دی سم. آیا هغه مواد چې تا خپله ورسره په یعنې هوکړه دی په دې ورسره کړې چې زه به دا مواد کاروم لکه کانکریټو بیلګه به درته یم 4000 PSI دی. صحیح ده؟ آیا تا دا مواد کارولی دی نه دی کارولی سیخان چې کومو لکه پوټینګ کې کوم سیخان تا چې هر څه وجاله چې دی چې ډرایینګ کې تا څه شی دی څومره تکنیس دی څومره هغه دی آیا دا سم دی ډرایینګ سره که نه دی سم دی هغه انسپیکټ کوي انسپیکشن دی کوي دې ته خپله انسپیکشن وایي. او پنچ لیست دا د پروژې په پای کې کېږي عمومي انسپیکشن د پروژې کېږي چې په دې کې کومې خرابیانې وي په همدې کې بیا درته وایي چې دا د سمې که بس خلاص دغه وروستی انسپیکشن تر دې ځایه زه پوهېدلم. صحیح ده؟ نور خو به څه شی نه وي پاتې پروژه مو بشپړه کړه ده. ښه اوس راځو مایلسټونونو باندې وپوهېدئ. اوس به راسو د څه شی لپاره راځو سب سټرکچر کې نن یوازې د اکټیویټیانو اټکول اکټیویټیان او دا شیان وایي بیا وروسته به یې د هغوی ریلیشنشپ په اړه باندې وغږېږو. که تاسو پام کړئ مخکې مونږ وویلی چې مایلسټون وخت نه لري ولې دلته یو اوریجنل ډیوریشن یوه ورځ اخیستې ده
کله چې دا اوس ټاسک ډیپینډ دا خو یوازې نومونه موږ ورته ورکړه مایلسټون مو ورته ویلی دا ولې اوس هم مایلسټون نه دی کله چې تاسو دلته راسئ هر اکټیویټي چې هلته تاسو کلیک کړی دلته به ته بیا خپله ورته وایې ګوره سټارټ مایلسټون اوس در سره سټارټ مایلسټون سي ګوره وخت یې ګوره 0 سي دلته وګوره همغه نښه هم در سره راغله پراجیکټ سټارټ د دې په اړه به بیا وروسته غږیږو ریلیشنشپ چې د نورو اکټیویټیانو سره څنګه دی اوس راځو یوازې زه نن اکټیویټیانې درته اټکومه صحیح ده راځو سب سټرکچر لپاره راځو سب سټرکچر کې کوم کارونه دي راځو ورته وایو چې اډ صحیح ده آی ډي ورته ووایه دلته ورته سب سټرکچر ډبل ایس ورته وایم صحیح ده که نه زرو نه یې پیله هر څو چې ته ورته وایې تا خوښه دا شی لومړی کار به تا سره څه شی وي په هغه کې سب سټرکچر کې اول به ورته وایي چې کلیرینګ ورته وکړه صحیح ده ساحه دې پاکه کړه کلیرینګ دا په یو وخت کې هم کېږي داسې یو سلش ورته وایه کلیرینګ دې وکړه بیا څه شی ورته وایه هغه ورته لیاوټ ورته وایه لیاوټ صحیح سو دې نه دا لیاوټ دې چې کله خلاص کړه بیا راسه بل اکټیویټي ده لیاوټ دې چې وکړه خپله خطونه دې ورته واچول راسه ورته څه شی وایي او اکسکیویشن ورته وایي صحیح ده اکسکیویشن ورته وایه اکسکیویشن دې باندې به سمونه پوهېږي راځم زه یو پروژه به وګورو خلاص به کړو صحیح ده ښه دلته تاسو ګورئ مزار شریف پی ډي یو دانه پروژه خپله زه درته خلاصوم همدلته به وګورو صحیح ده که نه چې ښه وپوهېږم دلته وګورئ ښه زر به لاړ شو دې ته ګوره دا موږ سره څه شی دی فاونډیشن پلان دی صحیح ده فاونډیشن پلان لږ به یې لوی کړو صحیح ده دلته به هېڅ نه ګورو دې فاونډیشن پلان ته وګوره اول اکسکیویشن لپاره موږ څه شی وکړو لیاوټ مو وکړو لیاوټ لکه څنګه ته لیاوټ ورته کوې دلته ټولز ته به راسو دا یو شی به واخلو صحیح ده داسې راسه یعنې داسې یو خط تا جوړ کړه ورته داسې صحیح ده یعنې تا داسې خط اندازي ورته وکړه د دې پوټینګ نه ته باید یو څه افسیټ ورته ورکړې افسیټ لرې کندنکاري وکړې د دې لپاره چې دې لپاره قالب تړې بیا ورته بیره ورته وایي سپورټ چې ته ورته درې ته دومره ځای ورته ولرې چې هغه کې ځای سي صحیح ده دا لیاوټ تا داسې ورته وکړه اوس د دې کندنکاري کوې اکسکیویشن موږ پیل کوو دا یاد کې وساتئ صحیح ده دا دې همداسې وي دې نه به نور بس تېر سو اوس خو کلیرینګ ساحه دې ورته پاک کړه لیاوټ دې ورته پاک کړو لیاوټ دې ورته وکړه اوس اکسکیویشن دې وکړه اکسکیویشن دې چې کله خلاص کړه بیا راځه داسې په ځینو ځایونو کې داسې کېږي چې اکسکیویشن تا ټول خلاص کړه بیرته ځینې نور مواد اچول کېږي چې هغه ښه مواد دي بیا هغه کمپکټ کېږي بیا یې د هغه ټسټونه اخیستل کېږي هغه ټول کارونه به صحیح ده که چې کله تا اکسکیویشن وکړه اوس به راسې هغه لپاره ته داسې فکر وکړه چې موږ اکسکیویشن وکړه 1 متر یا 2 متره لاندې لاړو 1 متر بیرته بیک پیلینګ لرو 1 متر 80 سانتي به ونیسو زه صحیح ده 80 سانتي یا 90 سانتي هر څومره چې تاسو نیسئ د دې لپاره چې تاسو هرې کړنې باندې وپوهېږئ چې کوم اکټیویټیان اول کېږي دویم داسې دریم ښه اکسکیویشن موږ خلاص کړو اکسکیویشن نه راځو اوس بیرته بیک پیلینګ پیلوو صحیح ده زه دلته ورته وایم چې بیک پیلینګ ورته ووایم چې فارست لیر دې لپاره زه یوازې د سر توري کاروم یا داسې ورته لیکم ها فارست لیر ورته لیکم لیر په اړه باندې خو پوهېږئ صحیح ده دا پی سی سی ښه انجینر صاحب
نه ګوره اکسکیویشن تا وکړه اکسکیویشن دې وکړه کندنکاري دې وکړه دا نور مواد ښه مواد خاوره راوړې هغه سره باید یا 55% جغل وي ورسره خپله چې د دې لپاره خپل هغه چې کوم مواد راوړي هغه یو سمپل لیږل کېږي لابراتوار ته هغوی خپله ګوري هغوی چک کېږي فراکټر د هغوی معلوموي چې په 1 متر مکعب کې د دې مکزیموم ډرای ډینسیټي څومره دی اوس زه وروسته هغه ټولې خبرې درته کوم زه چې سم وپوهېږي صحیح ده بیک پیلینګ فرست لیر ته هغه لومړی لیر موږ سره عموما 15 سانتي وي 15 سانتي نه ډېر لیر څوک نه کاروي ښه 15 سانتي نو 15 موږ مخکې څه وویل چې څو لیره کار کوه څلور واره 15 څو کېږي شپېته کېږي ښه د لومړی لیر سو لومړی لیر چې تا کله خلاصو ته بیا دلته هم کولی سې دې منځ کې هم ته کولی سې مایلسټون نه ګټه واخلې ګوره مخکې له دې چې ته دویم لیر پیل کې دلته خو دا بیا ډېر داسې یو څنګه درته وایم داسې سکیجول به راسي چې ډېر تشریحي به واوسي که ورته ووایې ښه خبره وینې سمه زه درته ووایم خو چې تاسې د مایلسټون په هغه باندې مو وپوهېږئ چې په هغه په مطلب باندې وپوهېږئ یوازې دا نه چې تاسې د پروژې د کارونو په پیل کې ورکوئ وروسته ورکوئ هر ځای کې تاسو ترې ګټه اخیستلی سئ اوس دې ځای کې څنګه ترې ګټه اخلئ زه ورته یم بیک پیلینګ فرست لیر سو زه دلته ورته وایم چې اف ډي ټي فرست لیر بیک پیلینګ دی باندې وپوهېدئ زه اوس درته یم فیلډ ډینسټي ټیسټ د هغه لپاره خپله سپیسیفیکیشن کې ورکړل سوی چې دا خاوره تر کومه بریده ته کمپکټ کولی سي 95% عموما 95% وي درته ولیکم چې اف ډي ټي څه شی دی صحیح شو بس نه که غواړئ چې فورموله او څنګه پیدا کېږي یا په څه شی باندې زه وروسته بیا درته وایم خو د خبره به سکیجول نه لاړ شي صحیح ده زه درته که نه دلته هم بیا کېدله زه وروسته درته وایم چې اف ډي ټي دومره به ووایي چې د دې لپاره اف ډي ټي ټیسټ کېږي چې دا ټیسټ ته ورته ورنه کړې بل لیر نه سي پیلولی صحیح ده داسې څه شی ده زه وروسته درته وایم صحیح بیا به سکیجول نه بلې خواته خبره لاړه ښه اف ډي ټي پار فرست لیر بیک پیلینګ صحیح ده ښه رابسو دلته د دې لپاره به که سټارټ مایلسټون ورته وایي که فینش مایلسټون ورته وایي تا خوښه ده چې هر شی ورته وایي صحیح ده بیا به وروسته راځو د دې لپاره مایلسټون په اړه چې مخکې مې هم درته ویل وروسته به کار کوو زه بل اکټیویټي اډ کوم دې اکټیویټي کې دغه نور د 2 لیره پاتې که نه دا ټول په یو کې نیسم په یو یا بیل هم تاسو کولی سئ چې ورته وایي ښه بیک پیلینګ څوم لیر سو دوم لیر راځي ښه سیکنډ لیر ښه بیا راسه اف ډي ټي لیکم خاص اف ډي ټي لیکم نور ترې تېرېږم صحیح ده پر سیکنډ به ولیکم صحیح ده سیکنډ لیر بیک پیلینګ لنډ صحیح ده که نه تاسو به راسره عملی یاست رابسم بل بیک پیلینګ سیکنډ لیر بیک پیلینګ تھرڈ لیر که نه تھرڈ لیر بیا به ورته وایم اف ډي ټي صحیح ده اف ډي ټي ټیسټ پر تھرډ لیر بل بس ده که نه بس ده دا یو دوه مو نیولي وای بس ده موږ هسې درې دانې ونیول ښه دې نه وروسته ګوره چې تا بیک پیلینګ هر شی دې خلاص کړو بل ته راځئ چې شی ورته وایي دې نه وروسته سټیک آوټ سټیک آوټ څه شی ته وایي خپله سرویر ته مخکې له مخکې نه دغه د ودانۍ د 4 کونجونو هغه ورکول سوي وي کوردینات ورکول سوي صحیح ده هغه راځي درته سرویر 4 دانې سیخان یا نور هر شی چې وي دا 4 کونجونه تا ته په نښه کوي دا 4 پایې که سر کې راځي یا چې هر شی وي 4 دانې سټیک آوټ کېږي سټیک آوټ دومره وخت نه نیسي ښه
سټیک اوټ خو ما اکټیویټي ورته وویلې دلته یو ورځ دلته بیا تاسو 0 ورته ورکوئ هېڅ خبره نه ده ډېر وخت ونیسي یو ساعت دی ونیسي دا ورځې خپل نصب یو اخلي دا ټول دا یو مخکې له مخکې نه بای ډیفالټ دې ته سوي دي صحیح ده هغه بیا تاسو بدلولی یم سئ دلته چیرې ده بیا به زه درته وګورم ټایم شیټ ډیټ زه درته نه دلته نه صحیح ته ودرې نه پیدا به یې کړم درته اوس خو راغلم دلته چیرې ده ښه بای ډیفالټ یې دغه اخل زه درته پیدا کړم دلته نه سټیک اوټ باندې په سروې کې هم ډېرې لانجې وکړې ولې admin preferences general ښه ګوره ډیفالټ ډیوریشن دلته یو ده که دلته ته بیا ورته ورځې زیاته کړې 4 ورکوې 5 بیا 4 اکټیویټي ته اټکوې بیا به هماغه 15 شپږ اخلي خو دا مهمه نه ده هو هماغه ډیوریشن یې اوس چې یو یې اخیستی دی صحیح ده دا ډېر سر نه دی اوس یو ځینې کار دی نرسز دا به 2 ورځې کې ځینې په 3 ورځې کې کېږي مثلا آریو به بیا جدا ورته بدلوي خود به یې بدلوي ټول خو داسې کوم اکټیویټي ده چې یو ورځ دا ټول بیا ته چې دلته به د ټول چې دلته یو واقع نه د ټول ته ځي جدا جدا چارې یو بدلوي هغه بیا جدا جدا وروسته بیا راځي ګوره د مونږ نن یوازې دا کار کوو چې اکټیویټیان یې اټکو صحیح ده سبا ورځ باندې بیا مونږ باید مخکې له مخکې چې ته ورته وخت ورکړې ریلیشنشپ باندې وپوهېږو چې لومړی کوم اکټیویټي کوې دویم کوم کوې دریم ریلیشنشپ دیم چې خلاص کړه هغه نه وروسته باید ته په وخت باندې وپوهېږې چې څومره وخت کې دا باید خلاص کړې هغه وروسته راځي لکه دلته اوس وګوره دا یو ایکسکیویشن دی ته په 15 ورځو کې دلته ورته 15 ورکړئ که دلته وګوره بیا خپله ایډیټ کوو موږ صحیح ده دا دی همداسې پاتې ښه سټیک اوټ خلاص را سره کله دی چې سټیک اوټ هم خلاص کړه سټیک اوټ کې کوم کارونه کېږي ګوره د سټیک اوټ درته دا یوه وداني دی ګوره فاونډیشن پلان د دې پایې کونج درکوي د دې پایې د دې پایې د دې پایې صحیح ده تاسو پوهېږئ دا خلک بیا نور دا لرنینګ ښایي نور خلک هم وګوري هغوی هم چې ګټه ترې واخلي صحیح ده دا چې دا کونجونه ورکړه اوس بل کوم کار به موږ اوس پیلوو سټیک اوټ نه وروسته ښه سټیک اوټ نه وروسته ته خپله دغه خپله پوټینګونه چې دی د دې لپاره نور لیاوټ کوې خط اندازي هر شی کوې خو موږ به بل کار پیل کړو صحیح ده زر پارم work per شی per putting وپوهېدې دې باندې قلبندي د پوټینګ لپاره موږ پیل کړه چې کله تا قلبندي د هغه کړه ښه نور دلته پارم ورک پر پوټینګ ورک هر شی راغله د هغه کټینګ راغی کې د هغه نور برابرول هر شی چې دا ټول شی د هغوی انسټالیشن هر شی راغله چې پارم ورک موږ ورته وویل هر شی په دې کې راغلو بل راځي پارم ورک چې خلاص ورته یم چې ریباره پلیسینګ صحیح ده یا ریبار پلیسمنټ ورته وایه پلیسینګ هر شی چې ورته وایه تا خوښه ده پلیسمنټ انپوټینګ صحیح ده یا داسې به ورته ووایو چې داسې ورته وایم نه پوټینګ دغسې صحیح دوه کاره دي ځکه مې داسې ریبار پلیسینګ پوټینګ او بل ډبل بار پلیسینګ فار کالمز ډبل بار څه شی دی د دې په اړه که معلومات نه لرئ بیا درته وایم یا سټارټر بار ورته وایم چې هغه اول پوټینګ کې د کلمونو لپاره کوم سیخان راوځي زه سټارټر بار یا خپله ډبل بار به ورته وایم صحیح ده ډبل بار پلیسینګ دومره اوږد نوم سو صحیح ده دا بیا تاسو لنډ هم ورکولی سو صحیح ده پلیسینګ ډبل بار پلیسینګ پر کالم صحیح ده دلته ډبل کلیک وکړئ خپله ځان برابر ښه ډبل بار څه شی دی درته وښیم دا کالمونه دي دې منځ کې نور اول د ګوره د پوټینګ لپاره سیخان کېښودل
بیا 4 دانې ډبل بار په دغه کالم کې ږدي. ښه 4 دانې ډبل بار دلته به په کوم شیټ کې وي؟ دا پوټنګ دی پیج ډاون باندې به زر لاړ شي. دا ده ګوره دا د پوټنګ سیخان دي. صحیح ده. دا پوټنګ سیخان چې کله خلاص شو دا وینې دا ډول بار دی. 4 دانې ډول بار د هرې پایې لپاره ایښودل کېږي. دا ډول بار په دغه ډراینګ کې اوس وپوهېدې دې باندې دا ډول بار دی باید مخکې ایښکې وي مخکې له دې نه چې ته کانکریټ ورکوې. اوس وپوهېدې. صحیح ده. ښه دا هم خلاص شو. دا بیا د نور څه د جاینټ په خاطر دی هو که نه لږ لږ یې بس دا چې دا ډول بار خپله 4 سینچ نه باید هېڅ کله کم نه وي. ښه تقریبا 80 راځي لکه 4 سینچ 80 سانتي راځي. څومره راځي 10 سانتي خپله پوټنګ کانکریټ کې لاندې شو 10 سانتي پاس پرېږدي. د کورس پروژې ډېری داسې وي. بیا دغه خپله د پایې سیخان چې دی د پایې سیخان دغسې راخلي داسې ږدي کې یعنې دا د ډول بار تعریف داسې ده چې لنډ سیخان دي د دې لپاره کاریږي چې دغه د پاس چې کوم سټریس راځي هغه لاندې ولېږدوي خلاص. او دغه دوه برخې چې پاس د کالم برخه دی او لاندې پوټنګ دی دا یو بل سره نښتې ورسره. هغه سیول انجینري ډکشنري دی چې څه ده هماغه کې همداسې تعریف لیکلی دی به وګورئ دا سره. صحیح ده. سیول انجینري ډکشنري شته انجینر سره ولې نه ما سره به ښایي دلته سته او ما سره یو کتاب هم سته او دلته به کمپیوټر کې کوي را سره زه به درته درکړم. صحیح ده. ښه یو بل کار اټ کوو چې کله دغه خلاص ګوره ته د پارامارک دې هم خلاص کړه ریبار پلیسینګ د پوټنګ لپاره مو کړه د کالمونو لپاره دې ما همغه ډول بار کې ایښودل د دې لپاره مطلب سیخان ایښودل ریبار خپله سیخانو ته بار هم ورته وایي پلیسینګ ځای په ځای کول. ریبار هم هغه ته بارس نه وي. هو ریبار او بارس دواړه یوه خبره د سیخانو ایښودل. صحیح ده. تر دې ځایه چې کار وکړو ګوره بیا د انسپکشن لپاره خلک راغواړي لږ تر لږه 4 ساعته مخکې باید خبر ورکړي چې دا کار ما بشپړېږي هغوی یې تا کار ګوري که چیرې سم و نو بیا کولی شي ته د دې کانکریټ واچوې او که سم نه و بیا درته وایي دا ستونزې دې سمې که کانکریټ وروسته اوس خوښه یې تا ده هماغه انسپکشن دلته نیسي یا یې نه نیسي. زه به دلته چې ریبار دیم کله ځای په ځای کړه نور د دې اړوند چې کوم کارونه دی هغه تاسو بیا خپله پوهېږئ سکیجول کې هغه ته اړتیا نشته چې ټول هر شی ولیکئ. صحیح ده که نه. زه به ولیکم انسپکشن پارام ریبار نور به ټکی ټکی ولیکم. صحیح ده. چې تاسو هم ستړي نه سئ بیا بې خونده کېږي. صحیح ده. ښه بل راځو اټکوئ دلته ورته وایي چې انسپکشن دې هم کله خلاص ته کولی سي کانکریټ ریزي وکړي ورته لیکم کانکریټ پورینګ. صحیح ده. ان پوټینګ بس کانکریټ د چې کله خلاص کړو کانکریټ نه بیا وروسته کوم کارونه کوي کانکریټ یوه ورځ کې بس کېږي. کانکریټو نه مخکې باید ته ځینې کارونه وکړې هغه زه هېڅ سکیجول کې نه نیسم ښه بیا ډېر ستړی کوونکی کېږي لکه اوس کانکریټ چې در راځي اسلام ټیسټ یې واخلې هغه یې ټمپریچر یې واخلې کوم استاد چې ډېر مهم دي هغه داسې زه داسې درته وایم. صحیح ده. مخکې له دې چې ته زه هغه د هغه په اړه درته وایم. صحیح ده. خو دا ولې سکیجول پورې اړه نه لري نور خپله دغه کې راغله د کانکریټ لپاره ځینې ځایونو کې هغه خپله د هغې پروژې ډول پورې اړه لري. ایر کانټینټ ورته اخیستل کېږي بل سلنډر ټیسټ د کمپریسیو سټرینث لپاره چې سلنډر دی او بل ټمپریچر دی سلم دی. سلم ټمپریچر دا ډېر مهم دی. صحیح ده. ځینې ځایونو کې ایر کانټینټ ټیسټ نه اخلي ژمي کې مهم وي دا وخت څوک یې اخلي څوک یې نه اخلي. اوس چې موږ کومه پروژه کې کار کوو دې کې یوازې سلم دی ټمپریچر دی او بل هغه دی د خپله سلنډر ټیسټ دی د کمپریسیو سټرینث دا 3 دی. ایر کانټینټ ټیسټ نه اخلي. صحیح ده. اوس وپوهېدئ دې باندې ایر کانټینټ عموما 3 نه تر 7% وي خو د پروژې ډول پورې اړه لري خپله ورته ورکوي. اسلام د پمپ لپاره باید 10 نه تر 15 سانتي پورې واوسي 100 ملي متر نه تر 150 ملي متره پورې د دې لپاره چې کانکریټ پمپ
پام کړای شي صحیح ده صحیح شو او بل شی و ټمپریچر د 15 سانتیګریډ ټیټه او لوړه یې 22 دي نه باید لوړه نه واوسي 22 څونه صحیح شو اوس وپوهېدئ بل څه شی پاتې شو دی کې نسته نور کنه بل راځو بل اکټیویټي ته راځو ګوره کله چې کانکریټ تاسو هغه کړه پوټینګ کې 24 ساعته وروسته کولی شي دا قالبونه ایسته کړي زه ورته remove from به نه لیکو پوټینګ به ولیکو صحیح دی remove from به ولیکم پوټینګ صحیح ده چې دا دیم کله خلاص که اوس بیا چې شی ده بل کوم کار به یې در سره اوس خو تصور کولی شئ که نه اوس ته کولی شئ دا چې هغه نه یم وروسته کیورینګ نیولی شئ چې کیورینګ باید موږ دلته نیولی صحیح ده کیورینګ به ونیسو دا قالب ریزي که نه استاد د څو ساعت نه وروسته 24 ساعت عموما 24 ساعت پوټینګ لپاره دا د هغه پورې اړه لري د تودوخې درجې پورې ګوره که چیرې ژمی واوسي زر یې څوک نه خلاصوي ځکه هلته کانکریټ زر نه سختېږي که چیرې اوړی واوسي بیا 12 ساعته وروسته 6 ساعته وروسته هم کولی شي ځینې خلک خلاصوي هېڅ خبره نه موږ 2 ورځې 8 ورځې لږ څه کېږي خپله موږ د فلور سلب کانکریټ ریزي مو کړې ده ولې اوس موږ لاندې قالبونه ټول لرې کړه د سلب نه لاندې بیمونه مو داسې پرېښي بیمونه هم ښایي 2-3 ورځې وروسته لرې کړو چې 15 ورځو ته رسېږو لرې کوئ صحیح ده څه خبره نه ده چې دلته کیورینګ به ولیکو صحیح ده کیورینګ اف فوټینګ کانکریټ صحیح ده دلته به راسو ریموو چه شی فرام فوټینګ صحیح سو دا هم چې کله خلاصو دې نه وروسته به کوم کاري دې نه بیرته بیک پیلینګ اراوند اف د پوټینګ شروع کوي تر څو پورې چې سلب انګریډ ته رسېږي صحیح ده big filling around the kursi دی هغه نه نه مکمل د پوټینګونو د برخه کې راځه دا کیورینګ اف پوټینګ کانکریټ اوبه ورکول کانکریټ ته باید اوبه ورکړي صحیح ده که تر 2 ورځو پورې لږ تر لږه خلک اوبه ورکوي بیا د سلب لپاره بیا تر ډېرې ورځو پورې صحیح ده ګوره پوټینګ کانکریټ د دې ځای پورې واچول صحیح ده اوس دې ځای کې موږ بیک پیلینګ پیلوو ګوره دې ځای کې بیا وروسته دلته راځو دا کارونه هم لرو چې دا بیک پیلینګ خلاصو د دې بیک پیلینګ دغه خاوره چې ښودلې ګوره دا کمپکټ شوې ده کمپکشن هم باید وکړي بیا وروسته چې شی دی ګریول دی سنګکاري نه دی ګریول دی هغه دی جغل باید وکاروئ صحیح ده کپیلري واټر بیریري ویلی دی صحیح ده وید ویپر ریټرډر ویپر د خپله چې د نفوذ مخه چې نیسي یو پلاستیک دی سر باندې اچي بیا وروسته سلب انګریډ پیلېږي ګوره دا سلب انګریډ دی سلب انګریډ دغه لومړی سلب چې دی کوم ځمکه باندې تای اوس راځو ښه دا ټول کارونه زه درته وایم بیک پیلینګ اراوند د پوټینګ دا به یو نور هماغه ټیسټونو شیانو نه تېرېږو چې بیا ډېر اوږدېږي هېڅ خوند هم نه کوي صحیح ده هغه څوک نیسي ناسې یوازې تاسو د پوهاوي لپاره ما ونیول صحیح ده بیک پیلینګ اراوند د پوټینګ دم چې کله خلاصو اوس راځو ګریول انسټالیشن به ولیکم صحیح ده تر دې ځای خو وپوهېدئ که نه ګریول انسټالیشن ګریول هلته څو سانتي لیکلی دلته څو سانتي نه 15 سانتي هر څومره یې عموما 15 سانتي اچوي دلته ټیپیکل دی 10 دی 15 دا دی صحیح ده که نه 15 خو دلته بیا یو څه خاورم دی دا خپله ګریول بل ځای کې وګوره کیدای شي 10 به وي اوس چې دې پسې ګرځي ډېر 15 نیسو 15 دی صحیح ده بیا خپله وګورئ هلته سته راځي اوس وخت نیسي ټول چې ګورئ صحیح ده
ګریول انسټالیشن که دلته 10 سانتي ورسره لیکي یا یې نه لیکي بس ستا خوښه دی یا هیڅ نه ورسره لیکه هلته لیکل سوي دی هېڅ اړتیا نشته یوازې د دې لپاره چې تاسو سکیجولنګ استاد سکې که نه باید تا ته ټول ډرایینګ درکړل سوي که نه نه سکیجول په څو ډوله ده یو ته خپله پروپوزل لپاره ته جوړوي هلته نه ډرایینګ لري نه ته یوازې هلته ځینې معلومات درکوي ښه مخکې خو د دې په اړه زه ونه غږېدم مخکې له دې چې ته سکیجول وکړې دلته باید ته راسې ایډیټ مینو ته ښه یوزر پریفرنس ته د دې په اړه زه بیا وروسته درته غږېږم چې یونټ اف ټایم دی څه شی دی ډیوریشن فارمیټ دی څه شی دی دا ټول باید تا ته معلوم وي او د هغه لپاره چې تا مخکې ویل چې ته ډرایینګ ولرې که ونه لرې هلته بیا درته وایم چې ته کوم کلنډر نه ګټه واخلې لکه افغانستان کې موږ کومې رخصتیانې لرو هغه ته باید په پام کې ونیسې هغه خپله درته وایي څومره ډیلی لري د هوا حالاتو لپاره خپله درته وایي چې څو ورځې ته کولی سې یو کار کې ډیلی خو د همغه پرپوزل مطابق باندې د هغه په غوښتنو باندې به ته سکیجول جوړوې هماغسې به جوړوې هغه درته خپله نور معلومات درکوي صحیح ده دا لومړی ځل و ځکه مې خبرې درته ونه کړې ښه بیا وروسته راځو ډیوریشن فارمټ هغه ته نه ښه ګریول انسټالیشن دا هم خلاصو ګریول انسټالیشن دی چې کله خلاص کړو اوس به راسې فارم ورک ته فارم ورک فار شی سلاب انګریډ دا بشپړ نوم به درته ولیکم چې وپوهېږئ صحیح ده سلاب انګریډ دا چې کله خلاص بیا راسه سلاب انګریډ ریبر زه درته ریبر پلیسن ستړي خو نه سلاب انګریډ څه شی ته وایي دغه دا لاندې دا وایي نه دا اوس چې موږ کومه ودانۍ کې ناست دغه د دې کوټې دا سلاب انګریډ دی اوس په ګریډ باندې ګوره د لاندې خاوره باندې پروت دی دې ته سلاب انګریډ وایي که 2 پوړه ودانۍ وي در سره دغه لومړي پوړ سلب ته فلور سلب وایي بیا وروستي ته روب سلب وایي یا که 3 پوړه اوسي منځ کې ټول فلور سلبونه راغله بیا وروسته روب سلب اوس وپوهېدې دې روب سلب اخري دی که نه آخري روب سلب آخري دی روب بام هغه چې وروسته رسېږي ریبار پلیسینګ ان سلب انګریډ دا اوس ګوره په دغه سلب انګریډ کې موږ سره کنټرول جاینټونه دي دې سلب انګریډ کې دلته راسه سلب انګریډ فاونډیشن پلان ښه بله خبره ده بله دلته ما نه بیخي رسایم ده مخکې له مخکې باید دا کار وکړو دا وینئ دا ګریډ بیم ګریډ بیم یو سلاب انګریډ دی بل ګریډ بیم دی دلته یو ګریډ بیم هم کارېږي زه باید هماغه اکټیویټیانې اټ کړم بیا زه درته وایم چې کنټرول جاینټونو خبرې ته راغلو بیا زه هغه پلان ته ځم صحیح ده هغه رانه هېر سوی اول باید هماغه خلاص کړو صحیح ده اول باید د دې سنګکاري په سر باندې چې کوم رنګ راځي د دې قالب باندې وسي سنګکاري نه د اوس دا داسې ده هماغه چې موږ د پوټینګونه وکړه موږ باید بیک پیلینګ تر کومه ځای کار کړی وای تر دې ځای پورې موږ کار کړی وای زه ښه د ورته پام اوسه ښه تاسو به مو پوهېږئ که تاسې وایي بیا نه درته کوم کار یعنې دې ځای پورې مو بیک پیلینګ کړی وای د دې سر باندې دغه ګریډ راځي ګوره دا ګریډ بیم راځي دا وینې دا ګریډ بیم دی یو رنګ سي راځي او دغه دا باید د دې کار باید وکړو صحیح ده دا کار کوو بیا بس دی صحیح ده څومره وخت ګریول انسټالیشن بیک پیلینګ اراوند د پوټینګ دې نه به یې وروسته دغه کار وکړو ګریول انسټالیشن خپله ځینو ځایونو کې داسې هم کېږي چې خپله دغه د پوټینګ لاندې ګریول انسټالیشن ګریول د دې لاندې اچوي صحیح ده ګریول لاندې او د لکه د یو پوټینګ دلته دی دغه ځای کې دا خو ګریډ بیم دی دلته خو د پوټینګ سر باندې راغی ولې د یو پوټینګ نه بل پوټینګ پورې چې کوم ځای پاتې کېږي ګوره دلته دا ګریډ بیم دی که نه د دې پوټینګ نه تر دغه ځای د دې پوټینګ سره پورې دلته خو ځمکه دی که نه د دې لاندې ګریول انسټالیشن هماغه به ګریول انسټالیشن به دلته ونیسو ګریول انسټالیشن انډر ګریډ بیم به ورته وایم جی بي لیکم ښه لنډ بیا پارام ورک فار دا سلب انګریډ مې مخکې لیکلی و زه به دې ته اوس وایم ګریډ بیم به یې کوم هېڅ خبره نه ګریډ بیم ښه یوه خبره ده مخکې له دې چې ته ساحې کارونو سره به هم بلد سې او داسې سکیجول به جوړ
د ګریډ بیم لپاره به تا اول قالب نه تړي ځکه بیا نسي کولی چې سیخان یې منځ کې وتړي داسې کله کله کېږي چې یو سایډ د یو طرف ته هغه تړي ورته قالب تړي بیا راځي هماغه سیمتاو کار کوي د ګریډ بیم سیخان تړي بیا وروسته دا بل خوا قالب دا بله خوا قالب چې دی هغوی ته پرکن وایي دغه ناجران ترکاڼان ورته دغه وایي یعنې یو پرکن یې دلته وتړه بیرته سیمتاو راځي کار کوي هغه نه وروسته دا بل خوا هغه کوي اوس ته دلته کولی سي چې ون سایډ پرم ورک اف ګریډ بیم ورته وایي بیا وروسته ریبار پلیسینګ اف ګریډ بیم بیا داسې به ورته وایي صحیح ده ون سایډ که لویه ودانۍ وي همداسې ورته وایي صحیح ده ون سایډ پرم ګریډ بیم وپوهېدې تر دې ځای بیا له دې نه وروسته ریبار پلیسینګ and grid beam صحیح ده بیا دا بل ادر سایډ ورته وایي یا سیکنډ سایډ هر شی چې ورته وایي انجینر صاحب په دې کې داسې نه کېږي چې مثلا اوس د دوی دواړو په منځ کې یو کار پاتې شو تا لکه د اکسل غوندې هغه ورته خلاصه کړې کار کې وکړي اوس دا ټول موږ خراب کړل بیا ورته روی اضافه کړي هسې نه کېږي زه وپوهېدم بیا ته داسې کوه ته کوم ځای کې موږ نه اوس یو کار پاتې شوی راته وایه بیا داسې کوه اوس ته داسې فکر وکړه چې دې ځای کې موږ نه یو کار پاتې ده مهمه موږ ته ریلیشنشپ ده ته داسې هم کولی سې د دې اکټیویټي ریلیشنشپ یعنې د دې د پیل نه وروسته دغه اکټیویټي پیل کړي هېڅ خبره نه ده خو بیا هم که ته غواړې چې منظم راسي زه غواړم یو اکټیویټي اډ کړم خو دغه اکټیویټي دې له دې نه وروسته راسي کانکریټ پورینګ انپوټینګ دې نه دې وروسته راسي صحیح ده نو څنګه کولی سې زه غواړم دا اکټیویټي دې راسي د دې نه وروسته دلته وګوره ته آی ډي کې خاص بدلون راوړه دا 1120 دی که نه دلته زه ورته وایم چې 1120 نه 1125 ورته وایم هلته وګوره هلته خپله دلته د سورټ ورته ویلی ګوره دلته سورټ دې سورټ ته راسه دلته چې شی له مخې وسورټ سوی دی اکټیویټي آی ډي او شی دی اسینډینګ دی پورته ځي نزولي او سعودي چې ده سعودي اوس هغه سوی که نزولي هغه کوي بیا دلته راسه ډیسینډینګ ورته وایه ټول بار شی له ته غواړې سعودي هغه کوي او که غواړې چې نزولي اسینډینګ سعودي او ډیسینډینګ نزولي تا خوښه اوس دا د شی له مخې دی اکټیویټي آی ډي له مخې دی دې له مخې موږ هغه کړي ته بیا داسې کولی سې داسې سورټ کې د اکټیویټي نیم له مخې اکټیویټي لیولینګ پریارټي چې شی د وروسته راځي بیا اکټیویټي ټایپ له مخې د اکچوال کاسټ له مخې ډیوریشن له مخې هر شی بیا وروسته به غږېږي صحیح ښه خبره ده داسې د دې پېښو سره ډېر ځله به تاسو مخامخ شئ دا بیرته اتیا و دا به څوک هم لس فرق دی که نه نوي چې بیرته لاندې راسي ریبار پلیسینګ ان ګریډ بیم بیا ورته ادر سایډ ورته وایي یا سیکنډ سایډ ورته وایي یا داسې به ورته وایي دا آوټ سایډ ورته آوټ سایډ فارم فار ګریډ بیم دې ته به ورته وایم ان سایډ فارم صحیح سو دا دیم چې کله خلاص کو بیا به څه شی وي دې نه وروسته دلته څه سو ریبار پلیسینګ ان ګریډ بیم خپله د ګریډ بیم دلته ولیکه ډول بار پلیسینګ سیمیو وال دې باندې وپوهېدئ سیمیو د دې په سر باندې د کانکریټ میسنري یونټ خپله د بلوکونو دیوال دی هغه بلوکونو دیوال په منځ کې سیخان دي دا ډول بارونه باید مخکې له مخکې ته ورته کېږدي دلته وګوره دا وینې دا دیوال دی دا ډول بار ګوره دې ګریډ بیم نه وتلی دی دلته بیا دلته نورو سیخانو سره ورلپ ورکوي وروسته جوینټ کړی دا وینې دا ډول بار صحیح ده بس ته که نور وایي تر دې ځای پورې مونږ کار وکړو انسایډ فارم ورک پارم پار ګریډ بیم دا هم خلاص و ښه زه دا ګریډ بیم به خلاص کړو بیا وروسته به خبرې کوم د سیمیو لپاره موږ خپله سیخان ایښي دي اوس به راسو کانکریټ پورینګ صحیح ده ګریډ بیم به خلاص کړو بیا به ګورو صحیح ده کانکریټ پورینګ ان ګریډ بیم کانکریټ پورینګ نه څه شی ده وروسته curing grid beam
کانکریټ صحیح ده کانکریټ ورسره لیکي که نه لیکي بیا راسه ورته ووایه چې removing of from grid beam بس دی کنه چې قالب دیم خلاص کار شي بس کیورینګ به دی همداسې هغه وي نور خو څه شی پاتې نه سو لاندې اوسه فاونډیشن کې خو هغه هم کېږي پلمبینګ فاونډیشن کې دا فاونډیشن چې دا ګوره دی نه ډېر لاندې دی ښه د هغه نه ډېر لاندې دی سلاب انګریډ نه پلمبینګ پاس کېږي لږ پاس دی نه ښه چې سلاب انګریډ نه مخکې باید موږ پلمبینګ وکړو سیکشن یې څه سو دلته وګوره اوس موږ ګریډ بیم وکړه که نه دلته چې کوم بیک فیلم کوو او د دې سلاب انګریډ نه باید لاندې باید موږ پلمبینګ وکړو اوس موږ دا بیک فیلنګ مو خلاص کړی ګریډ بیم مو خلاص کړو دغه بیک فیلنګ پیلو دغه بیک فیلنګ چې کله خلاص و تر دې ځای پورې بیا هغه نه وروسته د پلمبینګ لپاره بیا کندنکاري کوو اول بیک فیلنګ کوو ښه کمپکشن یې کوو په هغه ځای کې بیا خط اندازي کوو د پلمبینګ لپاره د دې لپاره که موږ دا ځای خالي پرېږدو بیا پلمبینګ وکړو پلمبینګ کې بیا هلته کمپکشن ښه نه کېږي اول کمپکشن کوو وروسته بیا کندنکاري کوو د پلمبینګ لپاره هغه نه وروسته بیا ریګ اچوي د نلونو لاندې هغه نه وروسته بس انسټالیشن یې کوي صحیح ده بس دی که نه بس لپاره به یې دلته ودرول ډبل